د شیخ هیبت الله تازه امر په کابل کې دا چې څه ویلي دي ملګرو کو تاسو هم غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. سلام ستړي مه شئ وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. طالبان د کابل موټر چلوونکو ته موسیقي مه اورئ زموږ اوامر عملي کړئ. د طالبان د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت متعصبینو په کابل کې د ګرځېدونکو موټرو له چلوونکو غوښتي چې د موسیقۍ له اورېدو دې ډډه وکړي. دغه وزارت نن په یوه اعلامیه کې ویلي دغه متعصبینو د طالبان د عمومي مشر ملا هیبت الله خونزاده د سپارښتنو پلي کولو لپاره چیک پوینټونه جوړ کړي او د دغو چیک پوینټونو پر مهال یې له چلوونکو وغوښتل چې د موسیقۍ له غږولو ډډه وکړي. له چلوونکو غوښتل شوي داسې کړنې دې هم نه کوي چې د امر بالمعروف وزارت له پالیسۍ سره په ټکر کې وي. چلوونکو ته امر شوی چې بې حجابه او بې محرمه ښځه دې هم خپل موټر ته نه خیژوي. پر افغانستان د طالبان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د طالبانو امر بالمعروف وزارت پر خلکو زیات محدودیتونه لګولي چې د کار د ډیرو څارونکو په باور د خلکو فردي ازادۍ هم محدودې کړي دي. ملګرو دا به زموږ چمتو شوی ویډیو که تاسو هم د دې ویډیو په اړه څه نظر لرئ موږ سره یې په کومنټ کې شریک کړئ. تر بیا ښه وخت ښې چارې.